الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. در ټولو نه مخکې د شورای علماء اهل حدیث د ټولو شیوخو دغو شکریا ادا کوم، او دغه رنګې د جامع امام بخاري چې څومره ذموار مسؤول شیخان او ملګري دي چې هغو د دې ملګرو ډېر غټ خدمت کړی دی، د دیو شکریا ادا کوم. او د هغې نه وروستو چې څومره زموږ عوام مسلمانان د اجتماع ته راغلي، ستاسې ټولو شکریا ادا کوم. الله رب العالمین دې ستاسې په ژوند کې او په عمر کې برکت واچي. عزتمندو، موضوع زمونږ الدین النصیحه، دین سراسر نصیحت دی. دا دین نصیحت دی، دا ذمواري د ټولو نه مخکې انبیاء کرام علیه الصلاة والسلام سر ته رسولې ده. سورة اعراف کې الله رب العالمین د نوح علیه الصلاة والسلام په باره کې فرمایي چې هغه کله د دین نصیحت خلکو ته بیان که، صحیح عقیده او منهج خلکو ته بیان که او خلکو نه منه، نو په آخره کې داسې و چې ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من الله ما لا تعلمون. وی ما تاسو ته د الله رب العالمین دین بیان که او تاسو ته مې نصیحتونه وکړه، لیکن تاسو په دې باندې نه پوهېږئ. واعلم من الله ما لا تعلمون، څه باندې چې زه پوهېږم په هغې باندې تاسو نه پوهېږئ. دغه رنګې هود علیه الصلاة والسلام هم دا مضمون خلکو ته بیان کړی دی او نصیحت یې خلکو ته کړی دی. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. و زه تاسې د الله دین بیانوم او تاسې ته نصیحتونه هم کوم او زه یو امانتدار سړی یم. او دې کې شک نشته چې ټول پیغمبران د الله رب العالمین ډېر امانتدار دي. صالح علیه الصلاة والسلام د الله دین خلکو ته بیان که او دغه خلکو د صالح السلام خبره ونه منله او نافرمانی وکړه، الله رب العالمین په عذاب راوستو او الله رب العالمین ټول هلاک کړه. دغه صالح علیه السلام ته بیا فرمایي: ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین. وی ما تاسو ته نصیحت وکړو، لیکن تاسو د نصیحت سره مینه نه کوله، محبت هم نه کوئ. عزتمندو، د هغې نه وروستو د پیغمبرانو نه وروستو صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین ډېر په شوق او ذوق او محبت سره د الله دین بیان کړی دی او خلکو ته نصیحتونه کړي دي. جریر ابن عبدالله رضی الله عنه فرمایي چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره ما بیعت کړی په درې خبرو باندې: بایعت النبي صلی الله علیه وسلم على اقام الصلاة وایتاء الزکاة والنصح لكل مسلم. دا روایت امام بخاری او مسلم دواړو راوړی. ما د نبی علیه السلام سره بیعت کړی دی چې د مانځه پابندي به کوم، د خپل مال نه به زکات ورکوم او هر مؤمن او مسلمان ته به نصیحت کوم. دغه رنګې عزتمندو، د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي: کوم یو مؤمن او مسلمان تا نه طلب د نصیحت وکړه، اذا استنصحک فانصح له. کله چې تا نه طلب وکړي چې ما ته نصیحت وکړه، نو هغه ته نصیحت کوه. دغه رنګې کوم ځای کې ضرورت وي د وعظ او د نصیحت، نو دا زما ستا ذمواري ده چې دا به خلکو ته کوو. عزتمندو، ابوبکر المزني رحمه الله فرمایي چې ابوبکر الصدیق رضی الله عنه دا په ډېرو روجو او په ډېرو منځونو باندې دومره اوچته درجه هغه ته نه ده میلاو شوې، بلکې هغه ته چې دا اوچته درجه میلاو شوې نو په دوه خبرو باندې میلاو شوې ده. هغه اولنۍ خبره الحب لله، د هر چا سره، د هر مؤمن او مسلمان سره د الله د رضا دپاره محبت کول. او دویم والنصح للامه، هر چا ته نصیحت کول. نو د دوه خبرو چې د خلکو سره مینه محبت د الله د رضا دپاره او هر مؤمن او مسلمان ته نصیحت کول، ابوبکر رضی الله عنه دې دوه خبرو دونه اوچته مرتبې ته رسولی دی. د عبدالله ابن مبارک رحمه الله نه تپوس وشو چې بهترین عمل څه دی، نو هغه ورته وی چې النصح
للمسلم مسلمانان ته نصیحتونه کول دا د ټول نه بهترین عمل دی. عزتمندو کوم حدیث اساسي مخکې ما ذکر کړ امام مسلم دا حدیث راوړی دی د تمیمی داری رضی الله عنه پر روایت باندې چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الدین النصیحه دین نصیحت دی. دا خبره نبی علیہ السلام درې پیرې وکړه الدین النصیحه الدین النصیحه الدین النصیحه دین نصیحت دی دین نصیحت دی دین نصیحت دی. لاول عزتمندو نبی علیہ السلام داسې ونه ویلي چې النصیحة من الدین بلکې داسې ویلي چې الدین النصیحه دین ټول نصیحت دی. عزتمندو دا حدیث بعض علماو چې دا په دې کې د دین څلورمه برخه ذکر شوې ده او بعض علماو چې دا فقه د دین ټوله د دې حدیث نه تاویږي را تاویږي او بعض علماو چې دې حدیث کې ټول دین بیان شوی دی. عزتمندو دا دومره عظیم حدیث دی. نبی علیہ السلام چې دا خبره درې پیرې وکړه چې الدین النصیحه نو مطلب دا دی چې دا خبره ډیره زیاته اهمه ده ډیره عظیمه خبره ځکه نبی علیہ السلام چې یو خبرې تکرار کوي نو ته په دې خبره باندې ښه پوه شه چې دا خبره ډیره درانه ده او ډیره عظیمه خبره ده. عزتمندو صحابه کرامو تپوسو کو قلنا لمن یا رسول الله اې د الله رسوله دین نصیحت دی نو د چا دپاره نصیحت دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم دین نصیحت دی د الله دپاره او د هغه د رسول دپاره او د الله د کتاب دپاره او د مسلمانانو د حکمرانانو مشرانو دپاره او د عامو مسلمانانو دپاره. عزتمندو دا حدیث لږه شرح ډېره غواړي لیکن وخت کم دی د دې وخت مناسبه موږ د دې حدیث شرح د الله په توفیق سره وکړو. دین نصیحت دی د الله دپاره څه مقصد دی؟ یعنی الله رب العالمین یک یو ګڼل او د الله رب العالمین صحیح عبادت کول د توحید چې څومره اقسام دي او څومره انواع دي په هغې باندې صحیح عقیده لرل څنګه چې زمونږ شیوخو په هغې باندې تفصیلي خبرې تاسو ته وکړې چې هغه توحید فی الالوهیت او توحید فی الربوبیت او توحید فی الاسماء والصفات د الله رب العالمین توحید په صحیح معنی کې منل څنګه چې سورت اخلاص کې الله رب العالمین بیان کړی دی څنګه چې آیت الکرسی کې او څنګه چې سورت حشر په اخر آیتونو کې څنګه چې قرآن کې ځای په ځای الله رب العالمین خپل وحدانیت بیان کړی دی نو د الله رب العالمین د اوامرو خیال ساتل د هغې د نواهیو نه ځان ساتل او د الله د حقوقو پوره خیال ساتل دا عزتمندو د الله دین نصیحت دی د الله دپاره دا مقصد دی او دین نصیحت دی د الله د کتاب دپاره نو د الله رب العالمین د کلام تلاوت کول او د هغې معنا زده کول او په هغې باندې عمل کول او دا د الله رب العالمین عظیم کلام دا په دنیا کې په مسلمانانو کې خورول د دې لپاره مدارس جوړول او د هغې لپاره دعوت چلول او د قرآن کې چې کوم آداب دي دا په ځان کې راوستل. عزتمندو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې د ام المؤمنین عایشې رضی الله عنها نه تپوس کیږي چې د هغې اخلاق څنګه نو ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها جواب ورکوي وکانه خلقه القرآن نو د قرآن هغه خویونه او هغه آداب ښایسته ادب ځان کې راوستل او دا قرآن خلکو ته بیانول. عزتمندو او دغه رنګي دین نصیحت دی د الله د رسول لپاره. عزتمندو د الله رسول د هغې سره مینه محبت کول د هغې چې کوم اوامر د هغه عملي کول د هغې چې کوم نواهي بیان کړي د هغې نه ځان ساتل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ځان قربانول د هغې په دین باندې ځان قربانول د رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت کول د الله د رسول خبره د ټولو خلکو د خبرې نه مخکې کول یو طرف ته ما ته سره صحیح حدیث او بل طرف ته د ټوله دنیا بل طرف ته د الله د رسول حدیث به موږ تاسې اخلو د خلکو خبرې به پرېږدو چې څنګه به دې باندې مخکې تفصیلي خبرې وشولې. دغه عزتمندو د الله دین نصیحت دی د مسلمانانو د حکمرانانو مشرانو دپاره چې دې کې علما هم راځي او دغه رنګي د حکمرانان هم پکې راځي نو د علماو قدر او عزت کول او د هغې د خبرې تعظیم کول چې کله موږ تاسې ته د الله دین بیانوي او چې کوم زموږ حکمرانان دي مشران دي نو هغوی ته نصیحت کوه چې څومره ستا وس کېږي او د هغوی په خلاف باندې نه راوتل د هغوی هسې چټي د هغوی صفتونه هم نه کول. بعضې خلک د خپلو مشرانو حکمرانو د صفت کې چا پکې موجود نه وي د دین هم ځان ساتل دا هم زموږ د سلفو دا خبره چې د هسې به د چا صفتونه نه کې لیکن د هغوی په خلاف باندې راوتل د دې نه به ځان ساتي. حتی نبی علیه السلام فرمایي اگر که هغه دغه حاکم تا نه مال اخلي او ستا شا وهي بیا هم د هغې په خلاف باندې نه راوځي. او دین نصیحت دی د عامو مسلمانانو دپاره. عزتمندو دین نصیحت د عامو مسلمانانو دپاره نو پای کې بنیادي خبره ده چې من کان یؤمن
لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هغه سړی مؤمن نه دی کوم څه چې ځان د پاره خوښي دا د بل مسلمان د پاره خوښ نه کی. نو هغه پورې مو ته مؤمن جوړېدل نه شو تر څو پورې کوم شی چې ځان د پاره خوښ دا د بل مسلمان د پاره خوښ نه کو. عزتمندو د ځان د پاره ښه کور خوښې، د ځان د پاره ښه بنګله خوښې، د ځان د پاره ښه ګاډی او ښه پلاټ او ښه دکان خوښې، نو دا به د بل مسلمان د پاره هم خوښې. کله چې یو مسلمان ستا ګاونډي ستا رشته دار عام مسلمانان حلال او پاک رزق وګټي او ډېرې پیسې وګټي، نو ته په دې باندې چې خوشحاله شي نو ته مؤمن یې. او کله ته په دې باندې خفه کېږي، تا کې حسد او کینه او بغض وي، نو ته پوه شې چې ایمان د ډېر زیات کمزوری دی. دیو جن عزتمندو لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. سړی مؤمن نه دی کوم شی چې ته ځان د پاره خوښې دا د بل د پاره خوښ نه کړي. ته دا ځان د پاره خوښې چې خلک زما صفت وکړي او زما غیبتونه ونه کړي، خلک ما درون یاد کړي، ما ته خلک درون نسبت وکړي، نو داسې د بل چا ته به درون نسبت کړي، د چا غیبت به نه کړي، په چا پسې به بهتان نه تړې، د چا چغلي به نه کړي، دو مسلمانان به نه جنګې. نو کوم څه چې ځان دپاره خوښې نو دا به د بل مسلمان دپاره خوښ کړي. تر دې چې یو عالم وایي چې ته یو ځای کې مثلا اودس کې غسل کې او تاله څوک تولیه دسپاک راوړي چې دې باندې ځان وچکه، نو وایي څنګه چې دا خپل دسپاک او تولیه بل سړی ستا استعمالوي نو هغسې ته استعمال کوي. یعنې په داسې معمولي شیانو کې ته پوره احتیاط وکړه، څنګه چې ځان دپاره خوښې دا د بل مسلمان دپاره خوښ کړه. د یو مزاح خبره به کې وکړو، یو کس ته چا ویلي چې یاره ته چې څه د الله نه غواړي نو ستا د ګاونډي ته به د هغې په ډبل باندې ورکول کېږي. که ته د الله نه یو ګاډی غواړې نو د ګاونډي ته به دوه ګاډي ورکول کېږي. او که د الله رب العالمین نه یوه بنګله غواړي نو الله به د ګاونډي له دوه ورکوي. او که ته یو دکان غواړې دله به الله دوه ورکوي. نو پښتنو کې خو لږ کمزورۍ نشته، نو الله پاک دا یو لاس مې مات کا چې د ګاونډي دواړه لاسونه مات شي. عزتمندو زمونږ نو ستاسې به همیشه دپاره د مسلمان په باره کې خیرخواهي. نو خیرخواهي دا ده چې دین نصیحت دی، مطلب دا چې همیشه دپاره به زما او ستا اراده د بل مسلمان په باره کې د خیري او هغې کې به زمونږ نو ستاسې عمل هم شریکي. یعنې همیشه دپاره ما ته دا سوچ او فکر کوو چې زما نه څنګه بل مسلمان ته خیر ورسیږي، زما نه څنګه د بل مسلمان ته شر ونه رسیږي، زما د لاس نه، زما د ژبې نه، زما د عمل نه. د دې وجې نه عزتمندو عام طور باندې په مسلمانانو کې دا کمزورۍ روانې دي چې خلک د مسلمانانو د ګاونډ د بعضې خلکو د ګاونډ نه تښتي. تاسو ته پته ده چې ډېر خلک داسې دي چې هغه صلې رحمین کټ کوي عزت په معمولي خبرو باندې. نو عزتمندو موږ او تاسې به خاص کر چې څوک دا دعوت کوي دعوه دا کوي چې یاره زه اهل حدیث یم او زه سلفي یم، د دې عزتمنو منهج به دی چې دی به دنیایي لالچونو باندې د چا سره تعلقات نه پرېږدي، د دې دپاره چې د دعوت ته بیا صدمه او نقصان رسېږي. او موږ تاسې به خلکو ته دین په ډېره ښایسته طریقه باندې بیانوو. عام زموږ بعضې ورونه هغه په دې دعوت په دې کار کې ډېره زیاته تیزي او جلدي کوي عزتمندو، بلکې کوشش دا پکار دی په خپل ژوند باندې سوچ وکړه. کوم ملګري چې هغه د صحیح عقیدې ته راوښتي دي نو لاول د هغوی نظریه څنګه وه؟ عزتمندو بعضې ملګرو دا سوچ او فکر دی چې یاره دا سړی एकदम الیادي شي، یو دم د ده نه به دا ټول اعمال دی شروع کړي. عزتمند د خلکو په حال باندې رحم وکړي، د خلکو سره نرمي وکړي، خلکو ته په څه طریقه چې کېدای شي خلکو ته نصیحتونه وکړي، خپل ځای له علما راوغواړئ. د دې وجې نه الحمدلله دا شورای علما الیادي چې په هر ځای کې ذمهوار ملګري لري او د دې مقصد هم دا دی چې یاره دا علما مختلفو جماعتونو ته لاړ شي، مختلفو ځایونو ته لاړ شي او د خلکو ته الله رب العالمین دین بیان کړي، خلکو ته وعظونه او نصیحتونه وکړي. نو عزتمندو زموږ چې څومره دلته مسلمانان عوام ناست نو ته ځان یو ناصح وګڼه او ته د خلکو خیرخوا ځان وګڼه. ته په دنیا کې بهترین انسان چې کله ستا مقصد دی چې یاره دا خلک صحیح منهج ته راشي، صحیح عقیدې ته راشي، په صحیح عباداتو باندې راشي او معاملات یې درست او صحیح شي، نو انشاءالله چې الله رب العالمین به ستا په دې ژوند کې خیر او برکت واچي، الله رب العالمین به ستا ټول مشکلات حل کړي. الله رب العالمین دې موږ او تاسې د ناصحینو نه وګرځوي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب.